د تورخم څخه تازه خبرونه کیسه نور هم جنجالي سول. طالبان په تورخم کې د شهید سوو سرتیرو په بدل کې له پاکستان څخه غرامت غواړي او د لارې د خلاصون غوښتنه کوي. خو پاکستان بیا د تورخم په مسله کې خپلې ټولې غلطۍ ومنلې، خو د غرامت ورکولو او لارې خلاصولو څخه انکار وکړ. دا چې ولې لا هم د تورخم دروازه بنده ده. طالبان له پاکستان څخه د شهیدانو څومره غرامت غواړي او پاکستان ولې د تورخم دروازه نه خلاصوي؟ بشپړ حال را سره هم د روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغان او پاکستانی حکومت ترمنځ خبره نور هم جنجالي سول. پرون ځینو باوري سرچینو خبر ورکړ چې د تورخم لویه لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانستل سوه. خو نه، په ننګرهار کې د طالبانو د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پرون په تورخم کې د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ 2 ځلې مذاکرات سوي، خو پایله یې نه ده ورکړې. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت سیمهیز چارواکي وایي له پاکستانی لوري سره د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه مذاکرات بې پایلې وو. په دغه ولایت کې د طالبانو د والي ویاند قاظم العادل نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته تایید کړه چې دروازه لا هم تړلې ده او د پرانستلو په اړه تازه معلومات نسته. د ننګرهار د والي دفتر په یوه اعلامیه کې د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله لیکلي چې پاکستانی لوري ترې وخت غوښتی چې د تورخم دروازې د پرانستلو په اړه خپل منځي مشوره وکړي. کمیسار همدارنګه ویلي چې پاکستانی لوري منلې چې هم ډزې لومړی دوی کړي او هم یې دروازه تړلې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د تورخم دروازې د تړلو په اړه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په غبرګون کې ادعا کړې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د یوې سوله ییزې حل لارې پر ځای افغان طالبانو د پاکستانی پوځیانو پوستې په نښه کړي دي. په اعلامیه کې ادعا سوې چې طالبانو د پاکستان په خاوره کې د پوستې جوړولو هڅه کوله چې دا ورته د منلو نه ده. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي وو چې ځواکونو یې د افغانستان لوري ته یوه پخوانۍ پوسته ترمیموله چې کلونه وړاندې جوړه سوې وه. اوس تازه په تازه طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي چې پاکستان د تورخم په مسله کې ټولې غلطۍ منلي او طالبان د خپلو شهیدانو سرتیرو غرامت ترې غواړي. سرچینې زیاته کړې چې طالبان د هر شهید سوي کس پر سر 100 اوښان او یا هم د 100 اوښانو قیمت غواړي. همدارنګه د یو سکواټر پر سر $80,000 هم غواړي. خو پاکستان د طالبانو له دغو غوښتنو انکار کړی او ویلي دي چې د طالبانو دا غوښتنې راته د منلو وړ نه دي، چې په نتیجه کې مذاکرات ناکام سول او د تورخم لویه لار لا هم بنده ده. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.